مالکه بچه دې خړې باندې خپې کېدې خړه برابره کړې ګوره خټه خرابه ده چې دغه پسخه ده لکه پسخه دی چې ډز ورکړو خلاص یې کړو سړیه تاسو هم بیخي کار نه کوئ استاد ته وایي کار نه خیر علي وروره څه خبره ده څه شی دی پرېږده نه ته لمونځ د مشکل سړیه دغه کار پاتې دی دغه کار پاتې دی خو ډېر بد لکم سړی په والله چې ته چې کار ونه کوم ماله پیسې د کوم ځای میلاو شي چې کله من خوشي ده نو ته د کوم کار راځي د ستې خلاص کوم دادا خوشیګه دادا خوشیګه ولا خوشیګه روپۍ دي 700 روپۍ 1000 روپۍ مې را درکړي دا اوس له خلاصو ما دا چې مال نه کړی راګي اوس له خلاصو بس ما سره په لا خوشیګه لا خوشیګه زه راوځه چې پټ نشي ګوره ها دا دې څنګه دا اوس له خلاصو ودري دا بړو دا نه چرګه دي ما روپۍ نه کړم چرګه نه علم ما دله پیسې درکړي پیسې نه اخلم چې نه اخلي لاس اخلاص او تل دې تیرا تاسو دا غو باندې غيګه ما دا پیسې دا مو په کار دولت غيګه ما دا پیسې دا مو په کار دولت چاله دی وځلې څه کوي Mira, salame morco. Salame morco, vale, dale. Mira, استاذ دې morco, استاذ پاس. لاس پرېده, لاس مات دی ګوره. دا بل لاس دا مات دی. سلام پورته سلام لا مات لا کې ګوره یو ځای جوړ دی. سړی دې ټول مات کړو دې سړی. او ولا چې دا لاس خو بیچاره وینم دی کنه. مسلمان دومره درون لاسو دومره درون لاسو په پیسو باندې څوک دغه سوال کوي وای ودر به کیده لګا څنګه به راکی چې تفکر نه پټیږي اره لګي اوس کیو لګي کینوا مې ویل چې در کومه ده پیسې او یو د ظالمان دی کا کاس دی ور باندې کاس دی په طریقې لاسونه ټول ګډ وډ دی ملایم باته دا باور کا سره له دوا کوي دا باندې نه پرې خو دا خیر ده زه چې کله دا کار خلاص کو بندر نه واسه طالب درکې زه بس ولا ورکه زه پرېدم حالته د پوړې نه غورځول ما نه کاری دا لمن نه شکولې و در کوم ده پیسې راکته والا پیسې نه راکې دا باندې ګریوان خیر ده دا سړی مې مخینه هوګه زه استاد بس روپۍ در به کې زه در به کې اله دې بس ګاډه راوړې څنګه چلې اوس ته وړو کې درد کوي ډېر بدو والم ډېر بدو په پیسو له اوسه ورسو چانه راواله ملک صاحب نه نور روپۍ در کړې وي پیسې را کړې ما ول در کوم لګې مزه په دې کار کې اخایمه ها بس راغه د پوړې نه رونی مو ویل لا کوشه اوس بدن خره جوړ دی بدن چې کوم یو ځم په کې خنه دی زماره وخت خبره مې ټوله خلاصه کړې ها څنګه چې راغې بس هیڅ مشکل نشته مړه وسره دی را وخت سره بس خیر زه صاحب ابره ته به سره مل خبره کړې و نه ما مشر سړی دی والي دا خو زموږ د کلی استاد دی چې خوځېدو نه مرور د خوځېدو نه یم زه خیر ده بس دومره والي مجسمه بس هغه غم راغی کومه دی ما دې سړیا نو څه دلته راغوښتو زه خیر دې ما ویل چې ګوره ما راغوښته ما ګوره کله ما سترګې ولاګي خوخې دي هیڅ خبر په خیر جوړې په خیر کړای دا ته کینه کنه ګوره ابا زه ګوره دا کلی ملک ما خو تعالی ویل چې کلی مشر سړی دی او صحیح استاد زموږ استاد دی ګوره خپه کړی دی او بس خیر دې مړه کاش دې دله دربه کې په قرض باندې څوک وال نه کوي او نه د سلانجې کې اجازه غریب اوسم ګوره ما غریب خپه اوسم ولا ناسم وسره او ډېر بیچاره بې سوره دی روپۍ به درکړي زه په خپله هم دې له راغلی یم چې ما نه زیاتیا شوی دی بد مې کړي دي ځکه مشر سړی دی او زه پوه نه شوم هغه وخت مې والې بس بیا دې هېڅکله زه به داسې غلطي نه کوم ډېر زیات ساوه شوی یم او الله دې داسې وخت مه راوړي چې خیر دی بازانو مړه دا راځي پکې خفه نه شي بس زه ډېر ساوه شوی یم ډېره بخښنه درنه غواړم ډېر بد دې وویلم یاره ډېره بخښنه ډېر بد دې وویل بیا به زه په کارځولي باندې بیخي لاس نه وکړم بیخي ورسره مننه تا نه مننه زه به خپل دې خبره